بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. چې کوم نارینه دي او واده کړي دي کنه واده کړي دي دا ویډیو سپیشل تاسو لپاره ده. نن د داسې میډیسن ریویو در کومه چې کومو هلکانو هینډ جاب کړی وي د لاس استعمال کړی وي او هغې پوج ډېر زیات کمزوري محسوسوي، سپرم یې بالکل نری شوي وي، تکاوټ محسوسوي، یا چې کوم واده کړي حضرات دي چې هغې کوروالی وکړي هغې ستړي ستړي وي، ملای درد کوي، خپې درد کوي، تکاوټ محسوسوي، سپرم یې بالکل نری وي، یا مسلسل کوروالی په وجه ډېر زیاتې پریشانۍ فیس کوي، هغې ته اعصابي کمزوري وي، نو زه تاسو ته به داسې یو بهترین میډیسن مې نن راوړی دی. د دې ریویو تاسو له در کوم چې ته تاسو استعمال کوئ. د دې میډیسن نوم دی ایسډ فاس. ایسډ فاسفوریکم د دې پوره نوم دی او شارټ کې دې ته ایسډ فاس وایي، دې ته مدر ټینکچر وایي. دا به تاسو هومیوپیتھک سټور نه راواخلئ. طریقې استعمال زه تاسو ته وایم. وړومبی یو څو خبرې چې د دې استعمال سره تاسو چې کوم د سپرم پتلا پن دی، نری دی، اب مکمل ټیک ټاک انشاءالله. که د سپرم د نری والي په وجې پریګنینسي نه کېږي، رچه ماشومان نه کېږي، نو دا مسله مې انشاءالله الله په فضل ختموي. بل چې چا په ینګ ایج کې هینډ جاب کړی وي، لاس استعمال کړی وي، د هغې د وجې چې واده نه پس کومې کمزورۍ محسوسوي، کم تکاوټ محسوسوي، نو هغه مکمل طور باندې ختموي. دا چې کوم د اعصابي کمزوري د هغه ختموي او سپرم سټرانګ کوي، او مردانه چې کوم سیکشوال پاور دی هغه یو بهترین حالت ته راولي. بل د دې څه سایډ افیکټ نشته. هسې عام طور چې کوم میډیسن خلک استعمالوي د سیکشوال پاور لپاره، د هغې سایډ افیکټ ډېر وي، د هغې مضر اثرات ډېر وي. د مضر اثرات نشته، دا بالکل یو نیچرل فطري څیز دی. طریقې استعمال د دې دا دی چې سهار او غرمه او ماښام 15 قطرې یا 10 قطرې تاسو استعمالولی شئ یو ګوټ اوبو کې، په نهاره په مړه دواړه تاسو استعمالولی شئ. نو دا ایسډ فاس چې کوم دی تاسو استعمال کړئ، انشاءالله تاسو به ډېر زیاته فایده درکړي. خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ. الله حافظ.